الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمندو یو ورور پوښتنه کړې ده چې د روژې کفاره څنګه ده او دا کفاره څنګه ادا کیږي. محترمه، ستاسې په جواب کې به ووایم چې د روژې کفاره داسې ده لکه د زهار کفاره، یعنی اول به غلام آزادوي چې پخوا غلامان کېده، دا حکم خو اوس نشته. نو دویم دا ده چې شپېته روژې به په یوسته پرله پسې نیسي، په منځ کې یې که یوه وخوړل بیرته به روژې له سره شروع کوي. یعنی شپېته روژې د کفارې یا هم د زهار دا به په یوسته وي، ټولې به پرله پسې سره نیسي. که چیرې مریض و دا یې نس وي نیولی یا بل شرعي عذر ورته و، نو بیا به شپېتو مسکینانو ته ډوډۍ ورکوي، سهار او ماښام به یې درمیانه خوراک باندې مړوي. رد المحتار جلد 2 صفحه 109 کې راځي: قوله ككفارة المظاهر مرتبط بقوله وكفر أي مثلها في الترتيب، فيعتق أولا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لحديث الأعرابي المعروف في الكتب 6. معززه دغه حکم دی، دغه طریقه ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.